السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې موږ څنګه کولی شو چې د ورډ په صفحو کې په هیډر کې موږ شمارې راوړو یا الفباتا حرفونه راوړو او یا یې خالي پرېږدو. مثلا موږ دا د مونوګراف دغه صفحه د سر ورکه د پوخ دغه باندې نه الفباتا لیکل کېږي او نه په هیډر کې کوم بل نوم. نو دا ګوره خالي پرېښودل سوې ده او دغسې بسم الله او بیا مونږ مثلا سیار شی پکې لیکو که نه د پیل خبرې هغه مو په الفباتا باندې شروع کړي. نو دا الفباتا څه ده؟ الف سو د الف صفحه ده، داسې د بي صفحه ده او بیا مونږ سره شمارې چې کله اصلي مونوګراف شروع کېږي شمارې مثلا د مونوګراف سریزه له شمارې څخه شروع کېږي او دا مونږ سره چې دغه شماره ده او دې شمارې سره بیا که لکه عمومي موضوع کې هغه ورکوي هیډر ورکوي نو دا هیډر هم موږ ورکولی شو. نو دغې طریقه څنګه داسې په ځینو صفحو کې الفباتا راوړو، ځینو کې حساب راوړو یو دوه درې او ځینې خالي پرېږدو. نو مکمل تشریح او طریقه به په دې ویډیو کې درته وشي. مثلا موږ دا مونوګراف لیکلی یا مو سیار څه لیکنه کړې که نه او دا ځینو هغه موږ بیخي لکه نه هیډر یې راوړي نه مو شمارې راوړي نه الفبا حرف راولي په هیډر یا فوټر کې. نو مثلا یو شی هم نه وي خالي هغه او دا څنګه ترتیب کړو ځینو کې راوړو او ځینو کې رانه وړو. نو لومړی خو زه مثلا دا ورقه پرېږدم په دې کې نه فوټر شته او نه هیډر شته، نه شماره ورکول کېږي نه حرفونه دي الفبا. نو دا پرېږدم صحیح ده او غواړم چې دا دویمه ورقه د درېیمه ورقه د پیل خبرې که نه په الف باتا حرفونو شروع شي، مثلا له الف نه څخه شروع شي. نو دلته به راسو د دویمه کې به ودرېږي دویمه ورقه کې لکه دې نه مثلا یو ورقه مخکې دې کې زه ودرېږم دلته به راسي لیاوټ ته. لیاوټ ته چې کله راولو نو دلته بیا څه کوي بریک ده. دا بریک چې کله ووایي دغلته دا نیکسټ پیج راځي. نیکسټ پیج چې ووایو نو ډایرکټ په همدغې ورقې ته راولي دې کومه چې مونږ غوښتي که نه. مثلا مونږ دلته ولاړو او غوښتل مو چې دې ورقې څخه وروسته یعنې هلته هم لیکلی سي نیکسټ پیج. نو دلته چې کله راغلو نو دا به بیا دغه هیډر ساحه چې ده دا به دوه ځلې کلیک کړي او دلته چې د کوم لینک راځي ګور لینک ټو پریویوز نو دا چې کله داسې هایلایټ شوی دا به چې مونږ به یو وارې چک کړو او دلته به چې وکړو دغه پیج نمبر به وټاکو. پیج نمبر چې کله ټاکو مثلا ټاپ کې راولو که باټم کې راولو نو ورته زه دا ټاکم مثلا دا ټاکم اوس ګوره مونږ سره چې کړو د درې نه حساب کړ د درې څخه حساب کړ مثلا یوه ورقه دا سوله دویمه دا سوه او درېیمه دا سوله او زه غواړم چې دغه چې کوي د دریو نه یو نه حساب یو نه حساب کوي دا پرمیټ ته به راسي او دلته به تیار خو دا ده دلته به ورکوي د سټارټ ایډ دغه به ورته انتخاب کړي او دا به بیا له اول نه شروع شي. اوس مثلا زه غواړم دغه پیل خبرې خو په یو دوه درې حساب باندې نه شروع کېږي دا چې باندې شروع کېږي الف باتا باندې صحیح ده. نو دلته به راسو دا پیج نمبر باندې پیج نمبر فارمیټ به ووایو او دلته به چې وکړو دغه نمبر فارمیټ به چې کړو ورته تبدیل کړو الف باتا الف بیتې دغه لکه په ترتیب سره الف بیتې سي جیم دغسې غواړي که نه الف با جیم دغسې غواړي نو دغه اول او که دا دویم ته ټاکو دا دویم چې د الف بی جیم دال دغسې نو دا به وټاکي او دلته به سټارټ هم دغه د کوم هغه کې چې ولاړ په همدې نه دې شروع شي د الف حرف. نو دا به اوکې کې مونږ سره به دا شی سي ګوره الف ته تبدیل سو. اوس غواړو چې دې کې هم مونږ نه فوټر نه راولو صحیح ده فوټر راولو کار شی که نه خو فوټر مونږ دې کې نه راولو الف باتا نه شروع کړله او غواړو چې دا لړلیک هم په الف باتا کې راشي صحیح ده جیم دغسې د بله صفحه. اوس دلته غواړو چې مونږ سره سریزه ده که سریزه له یو څخه شروع کېږي یعنې موضوع مکمل نور له همدې څخه شروع کېږي. نو دا سریزه دلته به راسو دې پاس هغه کې به ودرېږو بل پیج کې دې نه مخکې دا به چې نور به دې نه دا به کلوز کړي یو ځلې
یو ځل به دا مکمل کلوز کړي چې بله صفحه لکه بل هغه پکې ټاکي ترتیبي. نو داسې کله کلوز کړو دلته به راسي او غواړو چې دې صفحې نه مثلا د مونږ شماره یا هیډر کې کوم معلومات ورکوو فوټر کې هغه دې شروع شي. نو دلته به راسي دا به ووایه او دلته به بیا لیوټ ته راسي او بریک ته به راسي. دلته نیکسټ پیج ته به راسي. دا نیکسټ پیج کې مونږ سره ګوره دلته دا به لاړ شي د خپل هغه ته دلته به راسي د بل صفحې ته. د بلې صفحې چې کومې صفحې ته راوستي همغې صفحې دغه هیډر به ووایه دوه ځلې. داسې کله یې ګوره دلته لینک همدغه بیا هایلایټ که نه نو دا به ووایه یو ځلې هایلایټ به سي او دلته به دا چې یو کې شماره به یې له هغه څخه د الفبا څخه چې کې چینج کې 1 2 3 ته حساب ته دا تیار لامدې نه ده. که همدغه پیج کې مونږ ولاړو دې نه وروسته به دا یو شروع کېږي. اوس مثلا دا ګوره دا یو ته ووختو دویمه صفحه درېیمه صفحه دغسې ټول دغسې په ترتیب سره اوړي. خو اوس زه غواړم که نه چې زه د دې حساب په ځای باندې ما کوم ډیزاین بل یو ویلی هغه ډیزاین دلته راوړم. نو دا به چې کوم ړنګ به کړم دلته به لاړ شم. زه به چې کوم ما ډیزاین کړی په بل مونوګراف کې یا په خپل مونوګراف کې زه هغه ورته راوړم. مثلا دا ډیزاین ما ویلی ده زه دا غواړم چې هلته یې پکې واچوم 1 2 3 دي مثلا دغسې راسي. نو دلته به دا کافي کوي مکمل د کار څه معلومات چې تاسو ورکوئ یا دلته خپله ډیزاین پکې وي نو هغه تاسو ورکولی شئ. کاپي دلته به راسي همدا هیډر کې به یې ښه کې پیسټ کړي. دا اوس کله پیسټ کړو دلته بس ترتیب یې کړه هغسې به یې ترتیب کړو او بس دا ترتیب سو. نور شماره له همدغه 1 2 3 دا ګوره همدې څخه شروع کېږي. اوس غواړم چې زه فوټر کې یو بل څه معلومات. اوس فوټر هم مونږ پورته نه ده کارولی نه یې کارو په دې کې فوټر نه کارېږي. اوس موضوع کې مکمل موضوع دا باډي چې کومه په دې کې کارو نو دلته فوټر ته چې راځي هغه بېل هغه ده. اوس مثلا دلته خو ولاړ یم زه دا هیډر کې. اوس دلته وایي چې ګو ټو فوټر. اوس زه ځم فوټر کې هغه لیکم دا چې کله راسي دلته ګوره دا لینک بیا هایلایټ سي وایي چې دا لینک بیا هغې سره کنیکټ نه شي هغه مخکینیو صفحو سره. نو دا به چې کې دا بیا دا به دا لینک به ووایه او دلته به چې کې پیج نمبر دلته به دا باټم کې ورته سي هر فوټر کې سي ورته هر شی واچوې فوټر کې مثلا یا دا لیکنه یا دا خو د هر شي رقم سي اچوې. زه دا ورته ټاکم ما سره دا راوستله خو زه بیا دا فوټر کې دغه هغه نه ورکوم خپله چې ما کوم چینج کړه هغه لیکلي نو هغه پکې دې کې پیسټ کوم. زه راځم هغه خپل مواد چې ما لیکلي په دې هغه کې دا ورته لیکم. مثلا دا موضوع که نه مالي محاسبې او ترتیب کوونکی شهاب ژمن لارښود استاد عنایت الله سیرت. دا به کاپي کړم او دلته به یې پیسټ کړم. دا مو سپیډ که اوس دلته اوس که راسو که نه ګوره په اوله صفحه کې خو نه نوم شته نه حرفونه شته او نه فوټر شته. په دویمه صفحه کې مثلا داسې او د فایل خبرې چې کوم په الفباتا باندې شروع کېږي هغې کې دغه د الفباتا مو لیکلي صحیح ده فایل خبرې مثلا نور چې هر شی تاسو پسې لیکئ لړلیک هم په بې سولو صحیح ده همداسې جیم سو او سریزه اصلي موضوع چې راځي د مونوګراف باډي چې کومه ده سر شروع کېږي په هغه باندې د شماره باندې نو دا سریزه مو اول ورکه سوه داسې نور په ترتیب سره دویم دا هیډر فوټر کې ګوره موضوع مکمل راغله. نو دغه طریقه وه چې څنګه مونږ کولی شو په د صفحو هغه هغه شمارې ورکړو یا الفباتا ورکړو او یا یې پکې نه لیکو. دې هیله چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلي او یو څه به مو انشاءالله ترې یاد کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.